د سپېڅلي خدای په نامه د پښتون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم. ملګرو که چیرې تاسو مونږ سره نوي یاست نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زمونږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. د افغان لوبډلې لپاره د یو ورځنیو لوبو تازه ټاکل شوی لوبډلمشر ګلبدین نایب ویلي چې نړیوال جام لپاره د لوبډلې او لوبغاړو مورال خورا لوړ دی. هغه ویلي زموږ لوبډله د بریا ډیر چانس لري ځکه چې د لوبغاړو روحیې ډیرې لوړې دي. دا خبرې ګلبدین نایب په داسې حال کې کړي چې نړیوال جام ته پوره یوه میاشت پاتې ده او 34 ورځې وروسته افغان لوبډله په خپل لومړۍ لوبه کې د استرالیا خلاف بخت ازمایي. دا دوهم ځل دی چې افغانستان د یو ورځني لوبو نړیوال جام کې لوبیږي. 2015 کال کې افغان لوبډله استرالیا او نیوزیلند کې ولوبېدله. اوس یو ځل بیا انګلستان ویلز سیمه کې د 9 لوبډلو پر وړاندې لوبو ته چمتو ده. نایب وایي تیر کال په غوروي جام سیالیو کې مونږ اتلولي یوړه او اوس مونږ تازه افریقا کې تمریناتي کیمپ پای ته ورسوو. نوموړي ویلي زه چې کله د خپلې لوبډلې په هکله فکر کوم موږ په وروستیو 2 میاشتو کې ډیر کار کړی او لوبډله پوره برابره ده چې په اغیزناکه توګه نړیوال جام ولوبوي. نوی لوبډلمشر دا خبرې پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس ته وویل. هغه وایي د ځوانانو مورال خورا هسک دی او نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره په مسؤلانه ډول جذبات لري. هغه په سویلي افریقا کې د لوبغاړو له منظم کیمپ څخه هم خوښي څرګنده کړې ده. نایب زیاته کړې افغان لوبغاړو کیمپ په پوره اتفاق سره ولوباوه او نړیوال جام کې به یې هم لوبې همداسې په اتفاق مخ ته ځي. اوس مهال افغان ټیم د یو ورځنیو لوبو په درجه بندي کې 10م ځای لري. ګلبدین نایب د کرکټ لوبډلې د اسیا جام غوره لوبو ته اشاره کړې چې افغان لوبډله پکې وځلېده. هغه وایي دا کرکټ د هر ډول لوبه پکې شونې ده او ښایي چې موږ نړیوال جام کې له اسیا جام ښه وځلیږو. مننه ملګرو، که چیرې ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور یې لایک کړئ او نورو دوستانو ته یې ورسوئ.